السلام علیکم ګرانه مینوالو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامو کې پټ یاست زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو شاته بیک ګراوند خپل چینج کړو څنګه کولی شو بیک ګراوند په اسانۍ سره چینج کړو نو اوس راځئ چې ویډیو شروع کړو. زه یم صابر عادل، تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون یوټیوب چینل سبسکرایب کول سره مه هېروئ. راځه ګرانه مینوال، تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ چې کاین ماسټر د لارې باندې تاسو د شاته بیک ګراوند چې دی دا چینج کړئ. بیک ګراوند به څنګه چینج کوئ، په کوم قسم چینج کېږي، هر څه به تاسو ته زه په کاین ماسټر کې وښایم. راځئ چې کاین ماسټر ته لاړ شو، هلته په ځان پوه شو. خو ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې ویډیو وګورئ، دا ډېره مهمه ویډیو ده. تاسو بیا هر چېرته کولی شئ چې ځان ته خپل بیک ګراوند چینج کړئ او ځان ته ښایسته ښایسته تصویران ولګوئ. زه ځو مونږ کاین ماسټر ته، کاین ماسټر بل ته وګورو. نو زه چې کاین ماسټر وګورم، دا راځي زموږ کاین ماسټر. په دې به داسې کلیک وکړم. کله چې مې کلیک وکړو نو تاسو مونږ ته به داسې یوه وینډو راوړو. د وینډو کې تاسو ګورئ دا درې نشانونه دي. موږ په دې منځني د غټ فلس نشان باندې کلیک وکړو. د باندې چې کلیک وکړو نو ګوره مثلا دا بیا درې سایزونه راشي. نو په دې درې سایزونو کې تاسو غواړئ چې کوم سایز باندې خپل ویډیو جوړوئ نو هغه به کلیک کړئ. خو موږ ډېر زیاتره خلک چې دی ویډیو چې دی په دې لومړي سایز باندې جوړوي 14.9 چې دی په دې باندې به کلیک موږ داسې وکړو. په دې چې زه کلیک وکړم را به دا مینو به ماته راواوړي. خو زه بیا لاړ شم د میډیا ته. میډیا باندې چې کله کلیک وکړم بیا به دلته وګورم چې زه کوم تصویر شاته خپل بیک ګراوند ته لګوم، هغه به دلته تاسو وګورئ. نو زه غواړم چې دلته راشم او دا یو تصویر خپل بیک ګراوند ته شاته ولګوم. نو چې دا هم کله کلیک کړو بیا به راشي دا ټیک مارک به داسې کلیک کړئ. ټیک مارک نه وروسته به تاسو دا تصویر دې باندې کلیک وکړئ داسې. بیا به تاسو څه کوئ داسې ووینئ او سایز به ورله لږ غټ کړئ چې وخوځوئ چې څومره تاسو ویډیو وي هغومره به تاسو د دې ویډیو دغه اندازه برابر کړئ هغه ویډیو ته. بیا به د ټیک مارک په کلیک کړئ. بیا به راشي دلته لیر لیک کړئ. د لیر چې کلیک وکړئ داسې دلته به راشي میډیا د افیکټ اوورلې دی، ټیکسټ او هینډ رایټینګ دی. نو تاسو به میډیا باندې کلیک وکړئ داسې. چې کله په میډیا باندې کلیک وکړو نو بیا به راشي خپله ویډیو چې دا کوم ویډیو تاسو غواړئ هغه کې ایډیټینګ وکړئ، د هغې بیک ګراوند چینج کړئ، هغه به دلته وګورئ. نو زه غواړم چې د خپلې ویډیو څه وکړم بیک ګراوند چینج کړم. نو دلته به کلیک وکړم. دا زما ویډیو ده، په دې باندې ما کلیک وکړو، هغه ویډیو مې دلته راوسته. د دې دا ګوټ چې دا به تاسو بیا داسې ډرل ونیسئ را به شي چې دا کله سکرین یې پوره شي نو چې دا سکرین کله پوره داسې راشي نو تاسو وګورئ سکرین لاندې ویډیو به بیا تاسو کلیک وکړئ. په لاندې ویډیو چې کلیک وکړو را به شي دلته کروما کی باندې به تاسو کلیک وکړئ. کروما کی باندې چې کلیک وکړو بیا به داسې انیبل کړئ. چې کله انیبل کړه نو بیا دلته به تاسو دا دوه چې دي په دې باندې داسې شینکۍ کمیږي، دا دوه لاینونه چې داسې شینکۍ په دې په مکمله توګه تاسو څه کوئ ختم کړئ. زه غواړم چې شینکۍ ته مکمل څه شي ختم شي. ګوره ښه شینکۍ ته ما څه کړو په دې کې به تاسو خوځوئ نه شینکۍ ته خپله کمیږي. بیا به دا ټیک مارک ووهئ. زه غواړم ګوره چې دا ویډیو پلی کړم نو تاسو به څه پته ولګي. ګوره زه غواړم چې ویډیو پلی کړم. السلام علیکم ګرانه مینوالو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامو کې پټ یاست. زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې شاته بیک ګراوند خپل چینج کړو، څنګه کولی شو بیک ګراوند په اسانۍ سره چینج کړو. نو اوس راځئ چې ویډیو شروع کړو. زه یم صابر عادل، تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون مه هېروئ. ګرانه مینوال تاسو وګورئ دا ویډیو تاسو خپله واورئ چې بیک ګراوند چینج شو. نو دې نه وروسته به تاسو داسې وکړئ چې دلته دا د بلیتوت غونته کې نشان دی، دا درېیم نمبر په دې باندې به تاسې دا به داسې کلیک کړئ. چې کله کلیک کړو دا وینډو به موږ ته راوړل. دلته موږ ته سایزونه کړي. لومبی چې دی دا فل سایز دی، دا 2 MB دی. دویم چې راکوز شو د HD 240 چې دی دا دې نه بیا که سایز کم دی 32 دی. SD 540 چې دی دا بیا د هغې نه پسې کم دی 18 MB دی او دا 380 چې دی دا څوم دی دا بیا 8 MB دی. خو تاسو به کوشش کوئ چې په 540 کې ویډیو څه کوئ خپله جوړه کړئ. نو د هغه بیا چې بیا ډېر صفا راځي او سایز یې هم کم وي. نو کله چې دا تاسو سایز وټاکو نو د وروسته به تاسو ایکسپورټ کړئ. ایکسپورټ چې کوئ دا لاین چې دی دا به اخر سره پورې لاړ شي. کله چې دا لاین به روان وي تاسو به د هغې پورې انتظار کوئ. موږ به لږ انتظار وکړو چې لاین څه شی شي اخر سر ته ورسېږي. نو چې کله لاین ورسېږي تاسو ویډیو به څه شي تکمیل به شي. بیا به تاسو خپله ویډیو چې ده په ګیلري کې وګورئ، هلته به ستاسو ویډیو تللې وي د دې لاین د پوره کېدو نه وروسته. خو چې څومره سایز غټ وي د لاین سلو ځي او ویډیو چې څومره غټ وي لاین سلو ځي. نو ګرانه مینوالو زموږ لاین هغه دی ورسېدو، ویډیو به تللې وي ګیلري ته. بیا به